السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. د ابي سعيد رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی وی وخت رسول الله صلى الله عليه وسلم راووتی لمانځه ته را روانو. صحابه کرام ناست ول، خبرې په خپل مابینځ کې سره کولې، مجلس یې کاوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وایي وی هغه څه که در په یاد کړي چې د انسان شهوت او لذات ختموي. هادم اللذات هغه څه در په یادوي چې هغه لذت او خوند د انسان څخه بیایي چې مرګ دی. نو بیا به داسې مجالس ستاسو ما نه وی لیدلي، ځکه د مؤمن ټول ژوند باید د آخرت په طلب کې وي. الله جل جلاله هم په قرآن عظیم شان کې راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیاریو انسان مې د عبادت لپاره پیدا کړی دی. نو د انسان دپاره ژوند او د خپل عمر په داسې څه کې مصرفول چې هغه د آخرت په ګټه نه وي، دا تاوان دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هره ورځ قبر اواز کوي، شپږ خبرې کوي، خو تاسو یې نه اورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قبر دا اواز کوي وایي زه د غربت کور یم، د یوازیوالي کور یم، زه د یوازیوالي کور یم، زه د وحشت کور یم، زه د تورې شپې کور یم، رڼا نسته کې راپکښې، زه د خاورو کور یم، دلته هغه نالیو فرشونو پلنګان نسته، انا بیت الدود، زه د چینجانو کور یم، دلته به په ما کې چینجان وي، دلته په ما کې راحت نسته. دا چې که څه وخت بعد قبر وشنئ، د انسان په دې نازک بدن کې هغه جسد او هغه لاسونه او پښې چې د په ژوند کې څومره سپین او صفا استعمالول، پر هغو مړوندو به بیا د ګور او د قبر چونجي ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي کوم وخت چې مؤمن په قبر کې کښېږدي، قبر څه ورته وایي مرحبا و اهلا و سهلا، ښه راغلې، په خیر راغلې. پر مخ د مځکې چې کوم څوک ګرځېدل، پر مخ د مځکې چې کوم خلک ګرځېدل، په ټولو کې ته ماته محبوب وي، ځکه زه ستا صندوق یم، زه ستا د حفاظت خونه یم، زه ستا د جنت لپاره انتظارګاه یم. نن ورځ ستا راتګ دی ما لره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن ته قبر پراخ سي د سترګو د لیدلو په اندازه باندې، او د جنت دروازې ورته راخلاص سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم وخت چې یو انسان کافر تر دنیا ولاړ سي، یا کافر وي یا مؤمن وي، پر ایمان نسي ور بې ایمانه ورسي، قبر څه ورته وایي لا مرحبا ولا اهلا ولا سهلا، ښه راغلاست یې تا لره نه وي، ښه ژوند دې تا لره نه وي، ارام او استراحت دې تا لره نه وي. پر مخ د مځکې چې څوک کم خلک ګرځېدل، په ټولو کې مې له تا څخه بد کېدل، ځکه ته ما ته راتلونکی یې، زه ستا هغه اخري ارامګاه یم، هغه اخري کور یم. نو کوم وخت چې دا کافر انسان په قبر کې کښېښول سي، قبر ورباندې راسي، د دې انسان راسته پښتۍ تر چپه ووځي، چپه تر راسته ووځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دا ګوتې په له ننه ایستلې وي، دا ډول انسان راکښې کاږي. بیا الله جل جلاله اویا ماران ورباندې مسلط کړي، اویا ماران ورباندې مسلط سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که یو مار د قبر د مارانو څخه په دنیا کې زار توی کی یا سا وکاږي، پر مخ د مځکې به شین شی نه پاتې سي او نه به بیا راشین سي. دغه ماران
تر هغه وخته پورې چې دی د الله حساب ته ورځي دغه کافر سره په قبر کې وي، پر غاړه یې ورګرځي، پر جسد یې ورګرځي. که څوک دا فکر وکړي چې په دنیا کې یو بد زهریله مار انسان وخوري مري، محترمینو مرګ یو مرګ دی، انسان چې وار مړ سو بیا نه مري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ورځ قیامت به مرګ د یو پسه په شکل کې راوړل سي، د دوزخ او د جنت په مابینځ کې به حلال کړول سي. غږ به وسي و جنتیانو ته به هم اواز وسي، دوزخیانو ته به هم اواز وسي چې مرګ بیا نسته. که په دوزخ کې څوک دي نه ارامه ژوند کوي، په عذاب کې ژوند کوي، د هغو به هم دا ژوند ابدي وي. او که څوک په جنت کې دي، په راحت کې دي، په خوشحالي کې دي، د هغو به هم دا ژوند ابدي وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دغه ورځ به جنتیان ډیر خوشحاله سي او دوزخیان به ډیر خوابدي سي. جنتیان به په دې خوشحاله سي چې نعمتونه، استراحتونه، میلې خو ابدي سولې، او دوزخیان به په دې خوابدي سي وایي د عذابونو خو موږ دا فکر کوو چې تر وخته به یي، بیا به سهولت راکول سي، دا عذابونه او دا تکالیف خو ابدي سول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قبر یو باغچه ده جنت ته او یا یو شله د دوزخ ته. الله جل جلاله دې زموږ قبرونه باغچې د جنت جوړ کړي. عثمان بن عفان رضی الله عنه مبارک په مخکې چې به د اور بیان کېدی د دوزخ نه ژړل، چې د قیامت بیان به کېدی نه ژړل، کوم وخت چې به د قبر بیان کېدی د به ډېر وژړل. فقیل له ما هذا یا امیر المؤمنین، یو چا ورته ویل یا امیر المؤمنین کوم وخت چې د قیامت بیان کېږي، د دوزخ بیان کېږي نه ژاړې، د قبر بیان چې کېږي ژاړې، دا ولې؟ وایي ده ورته ویل اني اذا كنت في النار، که چیرې زه په دوزخ کې یم خو كنت مع الناس، د انسانانو سره به یم. و اذا كنت في القیامه، که د قیامت په ورځ باندې راپورته کړول سم په انسانانو په جامعه کې به راپورته کېږم. و اذا كنت في القبر، کوم وخت چې په قبر کې کښېښول سم كنت واحدا لم يكن معي احد في القبر من الناس، په قبر کې زه یوازې یم، هېڅوک به نه را سره. دغه تکلیف او دا غم چې د سړي سره ملګری وي، نور څوک وي یو رقم وي، او سړی یوازې بل رقم وي. او عثمان بن عفان راته مبارک وایي د قبر چابۍ د اسرافیل علیه السلام سره دي. کوم وخت چې قیامت ورځ راسي هغه قبرونه خلاص کې وایي راپورته سي. او یا به ده دا ویل چې قبر بیان وسي، قبر اول منزل د اخرت دی، خو که حالت ښه و مخکې به هم ښه حالت وي، که دلته حالت خراب وه په مخکې هم حالت خراب دی. نو ځکه عثمان بن عفان رضی الله عنه مبارک به ویل من كانت الدنیا سجنه، که د چا دپاره دنیا زندان وي کان القبر، قبر به ورلره جنت وي. ومن كانت دنیا جنته، که چا دنیا د ځان دپاره جنت وګرځاوه قبر به ورلره زندان او محبس وي. او که د چا د دنیا ژوند په تکلیف کې وي، د الله په دین کې ځان ستړی کړي، نو مرګ به دغه انسان له تکالیفو خلاص کړي. او که څوک په دنیا کې نیک اعمال وکړي په عقبه کې بیا الله جل جلاله عوض ورکړي. خیر د انسانانو هغه څوک دی چې دنیا پرېږدي مخکې تر دې چې دنیا یې پرېږدي. دنیا څنګه څوک پرېږدي؟ په مرګ سړی پرېږدي، یا چې سړی سپین ږیری سو برا بیا نه د دوکانداري وي، نه د تجارت وي، نه د خارج د سفر وي. موږ خو تر هغه وخته دنیا نه پرېږدو تر څو چې مرګ راځي. سپین ږیري خلک وینو سهار له زامنو سره دفترو کوټۍ ته ولاړ سي، هلته لو ارژمۍ ورته کاږي، زامن په حساب اخته وي. باید مؤمن دنیا مخکې تر هغه ترک کړي چې دنیا سړی پرېږدي.
او خیر د انسانانو هغه څوک دی چې الله راضي کي مخکې تر هغه چې الله ته ورځي. الله بیا نه راضي کیږي، الله په دې ژوند کې راضي کیږي چې موږ به په دې ژوند کې الله راضي کوو. او خیر د انسانانو هغه څوک دی چې قبر آباد کې مخکې تر ورتللو زموږ قبرونه خو خرابه دي، زموږ قبرونه خو خرابه دي، ځکه داسې اعمال موږ نه دي کړي چې قبر ورباندې آبادیږي. قبر د الله په بندګۍ آبادیږي. نو ځکه ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه مبارک وایي انسان قبر ته ودرېږه، فکر وکړه، سوچ وکړه، هر هغه څه چې تا ته په قبر کې ګټه کوي هغه ته لاس ور واچوه، په هغه باندې مشغوله شه. هر هغه څه چې تا ته په قبر کې تاوان کوي د هغه څخه مخ راواړوه. ایا موږ د یو چا قبر ته درېدلي یو؟ دا احساس موږ کړی دی چې بله ورځ به موږ په دې قبر کې پراته یو؟ موږ خو داسې ګرځو لکه زموږ دپاره چې مرګ نه وي. په غفلت کې یو، مرګ هېر دی. نو په دغه غفلت کې چې موږ ته مرګ راسي د الله جل جلاله د عذابو سره به مخامخ سو. د مؤمن باید مرګ په یاد وي، د مؤمن باید د مرګ سره مینه وي او مرګ ته تیاری ونیسي. محترمینو، که موږ فکر وکړو، سوچ وکړو، زموږ کور او زموږ بنګله او زموږ قصر کم دی؟ هغه قبر دی. که موږ فکر او احساس وکړو زموږ کالي، زموږ لباس کم دی؟ هغه کفن دی. که موږ فکر او احساس وکړو زموږ موټر او د سوارلۍ شی هغه چشتي جنازه ده. اخرنی موټر جنازه ده، اخرنی لباس کفن دی، اخرنی کور قبر دی. نو راځئ د هغه اخرني کور دپاره چې باچا، ګدا، علیم، امیر ټول ورتلونکي یو، د هغه دپاره راځئ اعمال وکړو، راځئ د هغه دپاره تیاري وکړو. عجیبې عجیبې عظیمې میاشتې د عبادتو میاشتې الله موږ ته راکړي دي چې دا اوس د رمضان په میاشت کې داخل یو. راځئ دا میاشت له لاس څخه نه ورکوو، خپل اخرت کې وګټو. راځئ اخرت به نه کې بایلو. مواجه اسپوریه صفحه 14. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.